خپرونه جوړو د کډوالو بازار په نوم باندې یو بازار جوړ شوی دی. ګړي باندې دا پار دی که چا 10 روپۍ وسه کېږي که چا 1000 روپۍ وسه کېږي باید هغه ورونو سره دوی مرسته وکړي هم د رهنماو والا هم د مارکیټونو والا. نو غوښتنه دا لرو چې انشاءالله چې راسئ خپل وطن ته راسئ او خدای به مو کامیاب کړي. په پردیو وطنو کې هېڅ هم نه کېږي. نو موږ هم مهاجرو په یو ټیم کې اوس راغلي یو الحمدلله ښه خوشحال یو. د هر څه پرېماني ده. 10 کاله مخکې راغلی. 10 کاله مخکې راغلی. پام دی که نه دا کلي د دې دپاره ورکړي چې ته د دې دوکان مالک شولې مسؤل شولې. دا سختن تعالی په سپیشلي نامه سلام افغانستان ستړي مشي ښه راغلاست او هرکلی د خپرونو په دوام کې دا ځل دوسره کې ته راغلي یو. دلته خپرونه جوړو د کډوالو بازار په نوم باندې یو بازار جوړ شوی دی. دا بازار چا جوړ کړی دی او څنګه پرانیستل شوی دی؟ دلته د هغو کډوالو لپاره چې تازه د پاکستان هیواد نه راستانه شوي دي یو خیریه بنسټ چې د ګلبهار خیریه بنسټ په نوم باندې یادیږي د هغې او دلته د جیلاني مارکیټ د مشر په ملاتړ باندې دغه بازار پرانیستل شوی دی. په دې کې نوي راستانه شوي کډوالو ورونو ته د کار زمینه برابره شوې ده، دوکانونه ورکړل شوي دي، سامان ورته پکې اچول شوی دی، مالي ملاتړ شوی دی. کلي پرېړه پورې خپرونه د جوړو مخ خپرونه وګورئ، ملتیا مو کې زما سره پاتې شئ. دا د مارکیټ ته را داخل شلو نو د دې مارکیټ مسؤل کس مې راغوښتی دی به راشي او کډوال هم دلته شتون لري. د هغوی دپاره دوکانونه پرانیستل شوي ورکول شوي دي او آغاز یې کړی دی. نو اپل دی ورته بختور وي په ګران افغانستان ننګرهار ولایت کې او د ګلبهار خیریه بنسټ لخوا د کډوالو بازار. نو د بازار کې درته خپرونه جوړوم او خپرونه وګورئ، ملتیا مو کوي، راځئ له ما سره پاتې شئ. د کډوالو بازار، دا بازار د ګلبهار بنسټ لخوا د کډوالو او بې ځایه شوو هیوادوالو لپاره جوړ شوی تر څو دوی ته د کار کولو زمینه برابره او د هغوی قدرمنې کورنۍ ته د حلال رزق لاسته راوړنې ذریعه شي. مطلب تاسې د دې لیکنې نه واخیسته دا د حاجي جیلاني مارکیټ ته راورسېدلو. خوشبختانه د دې مارکیټ مشر هم دلته شتون لري او هغه کډوال چې تازه وطن ته راستانه شوي دي هغې هم شتون لري، هغوی سره به هم خبرې کوو. نو دا خپرونه را سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وګورئ او ملتیا مو وکئ. راسئ. السلام علیکم. ټول ستړي مشئ، جوړ په خیر، ستړي مشئ، قراري ده، قربان مو شمه. ډېره زیاته مننه کوو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست ورکړی ویم. مننه وخت راشئ، ډېره مننه ستاسې په کار کې راشئ. قربان مو شمه، خوشحاله اوس. ښایسته نوم مبارک مو؟ ما نوم حاجي عبدالولي دی
او د مارکیټ حاجي صاحب جیلاني ما والد صاحب دی. ډېر ښه. حاجي صاحب جیلاني کوم چې دغه مارکیټ د چا په نوم یادېږي؟ ژوندی دی؟ هو الحمدلله. الله دې یو زر کاله عمر نور هم ورکړي. مننه. خوشحاله اوسئ. د دې وطن دپاره چې څوک هم کار کوي او څوک هم د دې وطن د وګړو سره مینه لري، د غریبو سره، د ناچارو سره، د بېوزلو سره او د دې وطن په هره سخته تنګه بده ورځ کې ودرېږي، نو زه خو وایم چې زر خو زر هم کم دی، زه هم یو 50,000 کاله عمر دې خدای ورکړي. امین امین. خوشحاله اوسئ. خیر سره خیر. قربان شم. ډېر خوشحاله شوم، خبر شوم د دوسرکې په سیمه کې دغه حاجي جیلاني مارکیټ کې د کډوالو یو ډېر ښایسته بازار پرانیستل شوی دی. دا د ویاړ او د افتخار ځای دی. الحمدلله الحمدلله. الله دې هر سړي له توفیق ورکړي چې راستانه شوي کډوال څومره دي چې هغوی سره دا ټول کومک وکړي، ټول مرسته ورسره وکړي. خوشحاله اوسئ. کمرمین نه هیله کوم چې راشه دا ټول ورونه مې پکې راواخله، نږدې راشه او حاجي صاحب کیسه راته وکړئ څنګه مو فکر ته دا راغله چې د دغسې یو مارکیټ مالک یاستئ، تاسې الله درکړی دی او تاسې وغوښتل چې د کډوالو یو بازار دی دلته ځانګړی باید وسي او خپلو کډوالو خویندو ورونو ته لاس ورکوي. دا خو داسې و چې موږ د سوشل میډیا باندې یو پوسټ کړی و د راستانه شوي کډوالو دپاره ډېر ښه چې په محدوده کرایه باندې کامه کرایه باندې مطلب ځینې ځایونو کې سرکلفي خلک ډېره زیات اخلي، 1,50,000 2 لکه تر هغه پورې واسه پورې خلک دي. نو دې کې نه الحمدلله دغه ورونو لپاره چې کوم د هغې ځای نه راستنېږي، پاکستان نه وي که ایران نه وي که هر هېواد نه وي چې مهاجر ورونه وي، نو هغوی لپاره ډېر سپیشل ځای دی، ښه ځای دی. خوشحاله اوسئ. ګلبهار خیریه بنسټ دا ستاسو پورې څه اړه تړاو لري؟ نه، دا خو د هغوی سره لا ښه وکړي. هغوی دغه موږ پوسټ چې کتلی و چې موږ کوم مهاجرینو ورونو دپاره کړی و هغه به یې لیدلی وي، بیا راغله لکه مطلب دلته دوکانونه یې ورته ونیوله، هغوی په خپله هغه باندې او بس انشاءالله اوس فلحال پال دي او نور هم انشاءالله چې ونسي ورته مغه پوسټ لحاظ نه هغوی هم دلته راغله، دره کې وکړلو، بس بیا موږ څه خبرې وکړلې او راغله. حاجي صاحب ډېری هیوادوال کاغه د هیواد نه بهر دي، په هیواد کې دننه دي که نه، هغوی په دغه نوم باندې په سوشل میډیا کې ډېر ګرم باس شروع کړی دی، وایي دا د کډوالو بازار نوم ولې ورکوو؟ دا خو داسې دی چې نوم خو موږ نه دی ورکړی، کډوالو بازار نوم موږ نه دا خیري بنسټ والا ورکړی، خیري بنسټ والا ورکړی. نو زه خو وایم حاجي صاحب وبخښئ ستاسې خبره هم نیسم، په دغې نوم کې خو څه خبره نشته، کوم عیب خو نشته؟ ما له هم ته په دې نه ښکاري چې د موږ ورونه زیات په دې نامه باندې په اسانه پوهېږي، نو په دې خاطر هغه خیري بنسټ والا محدود او ځانګړی نوم دی که نه؟ محدود دی بالکل، مطلب سړی لنډو باندې پوهېږي پې چې کډوالو بازار دی او که په دې لاره څوک تېرېږي، که خور تېرېږي، که ورور تېرېږي، اولید باید دې بازار دې مارکیټ ته ورکړي که نه؟ نو لکه څنګه چې تاسې حاجي صاحب ستاسې والد صاحب د خپلو کډوالو ته لاس ورکړی، لاسنیوی یې کوئ، په ټولو هیوادوالو باندې زه غږ کوم چې راشي دا مارکیټ دا ځای کامیاب کړئ تر څو دا کډوالونه نور هم مخته لاړ شي او پرمختګ وکړي. بالکل بالکل. دا خو په هر افغان ورور باندې هر وګړي باندې دا فرض دی، که چا 10 روپۍ وسه کېږي، که چا 1000 روپۍ وسه کېږي، باید هغه ورونو سره دوی مرسته وکړي، هم د رهنماو والا، هم د مارکیټونو والا، هم د کورونو والا، چا شخصي کورونه وي رهنما سره هم صاف نه وي، باید چې دومره مرسته ورسره وکړي چې په 1000 روپیو کې 500 ورته پرېږدي، چې ما په نسبت باندې چې بیا څومره وسه کېږي باید چې هغه ورسره وکړي مرسته. یاره حاجي صاحب چې رښتیا درته ووایم زمونږ یو څه خپلوان وو له هغې د ایران نه راغلي وو که نه، نو بیا ما ته ډېر هغه که هیلپ چې راشه دغه موږ سره همکاري وکړه، هغې ډېر وګرځېد کور پیدا نه کړو. زه لاړم یو ځای ته د خپل سترګو لیدلی حال قیصر د کوم رهنما والا ته چې ورغلم، وایي وروره دلته 2 کوټې کور دی 10 زره نیسي، ما ته یې ویلې، نو دا ظلم نه دی؟ دا بیخي زیاتی دی. ما خو مخکې هم تاسو لوي باید هر افغان باندې دا فرض دی، هغه ورونه چې کوم دی موږ ملک نه بهر دي او مهاجرین دي او راستنېږي، که هغه ایران نه وي، که هغه پاکستان نه وي، که هر هېواد نه وي، باید چې موږ تر خپل واسې پورې چې څومره مرسته ورسره کوی شو باید چې وکړو. بله موجوده ننګرهار کې چې کوم خلک دي هغوی نه هیله کوو ورته ځانونه قصابان مه جوړوئ. دا خو باید چې هر سړی خپل کابر وپېژني، ور به شي بیا به خبر به شي. نو هغې دې لتاک شته، حساب شته دی، باید چې موږ هر یو ورور دغه خپل احساس وپېژني، مهاجرینو سره مرسته وکړي. بلې مننه حاجي صاحب. ستاسې په دغه دوکانونو برخه کې مثلا تاسو کرا ټاکلې محدوده کرا به یې فکر کوم که نه؟ په نسبت نورو مارکیټونو
په نسبت نورو سرکلپي خو بیخي نشته سرکلپي خو نشته دی او په نسبت نورو دکانونو مارکیټونو زمونږ کرایه ډېره الحمدلله ښه ده خوشحاله اوسئ څو دوکانونه به تر څو پورې کډوالو ته ورکول شوي دي او دا بازار تر کوم محدود وخت پورې به دا مخ ته ځي څومره به پرمختګ کوي راتلونکي زه خو داسې یم چې الله دې وکړي چې دا کوم وروڼه اوس فلحال راغلي دي تقریبا لاس 11 دوکانو پورې نیولي که نه چې دا زیات شي ورته خیري بنسټ والا وي نورو کوم مؤسسې وي هغوی ورسره مرسته وکړي او دا خلک پرمختګ وکړي دا نور خپل کار له هغه ورکړي مخکې لاړ شي خیري بنسټ په کومه برخه کې دلته مرسته کړې ده یا سامان یې ورته اچولی دی پیسې ورکړي دي نغدې سامان سودا یې ورته اچولی سامان یې ورته اچولی سودا یې ورته اچولی دوکانونو کې تر خپل حده پورې د هغوی هر څه اچولي هر څه اچولي دي مطلب یو څو میاشت نیمه کرایه هم ورکړې ډېر ښه او هغوی د کور آباد وي بس خپل حده پورې مرسته یې کړې ده معلومه مرسته لکه تر څو معلومه خو داسې نه ده که نه موږ داسې خاص نه هغوی یادونه کوي یادونه نه ده کړې خو تقریبا 2 لکه وي څوک 2.5 لکه وي څوک 3 لکه وي څوک 1.5 لک روپۍ بالکل معلومه نه ده خو کړې ده او ډیره مننه ته نه کوو او الله دې وسه ورکړي چې نور هم خوشحاله اوسئ د مشرقي زون ننګرهار خلکو نه څه غوښتنه لرئ په افغانستان کې چې اوسېږي ننګرهار ته ځي راځي تګ راتګ کوي د دې ځای خلک اوسېدونکو نه څه غوښتنه لرئ داسې دی چې دغه موږ افغانستان ډېر ځپل شوی جنګ ځپلی دی او ډېر مسکین مالان پکې اوسېږي یو بل سره همکاري وکړئ په اتفاق اوسېږئ او الله غږ هم پې وکړه ورته دې مارکیټ ته هم راشئ یو ځل لیدنې وکړئ ورته سودا ناخلئ ورته راشئ د دې کډوالو ورونو ورته دا زړه راجګ کړئ د دوی د جذبه راجګه کړي د دوی د احترام وکړي رادي شي مارکیټ دې وګوري څه دې نه اخلي خو دا خلک بیا هم لږ زړه راجګېږي چېرې خلک راځي پوښتنه کوي او شی وي ورسره نو ننګرهار د ټولو کتونکو نه مې دا خواست دی چې راشئ او مرسته وکړئ چې اخلی هم نه خو راشئ د خلکو لږ حوصله افزایي وکړئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه مخکې ځو او د کډوالو ورونو چې کوم دوکانونو پرانیستلي دي هغوی سره به هم خبرې کوو ملتیا مو وکړئ او زموږ خپرونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وګورئ څومره د خوشحالۍ ځای دی او ډېر زیات خوشحاله شوم وی خپل وطن ګل وطن نو په خپل وطن کې دا کاروبار هم ډېر زیات خوند کوي ځکه راحت او څه مشکل نه ستونزه نه خوشحاله یې او که نور څه نه دا د وطن هوا خو در باندې لګېږي نو دلته هم راغلي یو دغه ورور دلته نوی دوکان پرانیستی دی په دغه جیلاني مارکیټ کې دې سره به خبرې وکړو چې څومره خوشحاله دی السلام علیکم جوړ په خیر بس ډیره مهرباني ورو تشکر د ګل بهار خیرات بنسټ ته ما ډیره شکریه هغه دا کو بیا اجي صاحب جنانی چې موږ ته بغیر د موږ ورته ایډوانس وای دا چې بغیر د ایډوانس موږ ته دلته پیشکی وي پیشکی نه بغیر سر کلپی ورته په کومه کرای باندې موږ د اجرا کو او اوس ان شاء الله اوس موږ خپل ماده چې موږ مخکې په کار د کې ایمانداری کو خپل کار مخکې وېسو خوشاله اوسئ دا کوم کار موږ تر کړه دا په کار د چې موږ ډبل کو ار یو دکاندار ته دا په کار چې دا ډبل کې مخکې نه د خپل بچان ته د رزق ذریعہ جوړه کی خوشاله اوسئ ستاسو نوم مبارک ورک خان ورک خان په خیر خوشحالۍ سره خپل وطن درالی شکر دی بالکل خوشحال یو بیا خصوصا دغه ګل بهار مار سره دا موږ ته سرپناهي راکړله د موږ بچو ته یو حلال رزق ذریعہ جوړه کړله دوی د کور آبادي خوشحاله اوسئ څومره وخت کېږي چې خپل ګران هیواد افغانستان ته راغلی
دا و ما تقریبا اته 9 ورځې کې زه راغلی یم. ته نه خبرځي نو هوا به مهربان لګېدلی هوا خو ډېره خوند وکړو یار اوس ولې او دا د خپل خپلوان سره ملاقات کېږي انشاءالله خوشحالي ده د هغې ځای نه هغلته خو مطلب که کار سیټ و یا دغه و که نه خو دومره خوشحالي نه وي لکه څومره چې خپل وطن کې دا خپل خپلوان وینو نو انشاءالله زړه مې ورته ډېر خوشحالېږي. هلته مو څه کاروبار کوو؟ خیاط وم هلته. خیاط وې ماشاءالله. او اوس چې دا د خپل وطن ته راغلی اوس دلته هم دا د کاروبار سټارټ شو له خیره سره. هو اوس دا په کار چې مونږ ډبل کوو مونږ همت وکړو چې همت ونه کړې که نه نو بس بیا خو چې مونږ پاکستان ته هم لاړو مونږ ته خو دا تیار نه وو پراته هلته مونږ محنت وکړو ډبل مې که مونږ ما سره تقریبا اته کسه کارګرانو کار کاوه. مردانه‌ای جامې که زنانه‌ای؟ مردانه‌ای تقریبا د ما دکان کې به 15 نوره 40 جوړو پر ورځ تیارېدلې نو هغه ته مونږ محنت وکړو چې هغه خدا چې نو چې مونږ لاړو ډایرکټ مونږ 40 جوړې د ورځ ملاوېدل کله یو کله دوه مطلب دا چې مخکې محنت وکړو مونږ کار ډبل شو نو ان شاء الله دلته محنت کوو چې خپل کار دې مونږ ډبل شي ان شاء الله. اوس خو بنسټ وړ مثلا د لباسونه سپلای شو هم داسې نور سنگار توکي شو د زنانو کدا خیر الله خو مهربان ذات دی اول دعا کوو چې دا مختلا شي کامیاب شي ورک خان سیدا کنه بیا خو ورته خپل کسب چاوړې نه دی. او الحمدلله درځیتوب حال ورته درځیتوب وي او ان شاء الله هغه مر سره شروع کوم د دکان کې بس پنځه کا خوشاله اوس ډیره مننه او الله کاروبار کې برکت واچو ډیر خوشاله شو او په ټولو هوادوالو بیا هم غږ کوو چې د سرکی کې جیلانی مارکیټ کې د کډوالو بازار کامیاب کړي. خوشاله اوس ډیره مننه ډیره الله خوشاله اوس ملتیا مو کې د مارکیټ کې بل نور دکاندارانو سره هم خبرې کوو زموږ سره پاتې شي. بس خسته کاروبار دی او دعا کوو چې الله دې ورته کامیاب کړي خو په دې شرط چې دی حوصله ونه بایلي نو پکې وګوره ماشاءالله چوکۍ ترموز شو همداسې ډیکوریشن مکمل هر څه شوي دي خو همت په کار دی. السلام علیکم جوړ په خیر ستړی مشه خوشحاله اوس ډېره مننه. ستاسې نوم مبارک؟ ما نوم آصف خان. آصف خان څومره وخت کېږي چې خپل ګران هیواد افغانستان ته راغلی؟ یو میاشت کېږي. یو میاشت کېږي. کله چې په تورخم باندې راواوښتې څه احساس دی وکړو؟ دا احساس زموږ خپل وطن دی او خپل وطن خوشحاله شوې؟ ډېر خوشحاله. ستاسې پیدایش د اغیزې کوم ځای کې؟ اسلام آباد. اسلام آباد کې. تاسې څومره وخت پاکستان کې تېر کړو؟ ما خو پیدایش هم هلته پلار خو مې ډېر 40 کاله تېر کړي. 40 کاله چې کله ته په دې پوه شوې که نه چې چپ او خلاص وپېژنې خپل وطن دې وپېژنده خپل بیرغ سره ورس سره اشنا شوې که نه نو تا د پلار ته یادونه نه کوله چې یو ورځ به ځو خپل وطن ته که نه؟ ولې نه هغسې خو راغلي ورکوټیوالو کې ډېر ښه راغلی او وطن دې خوښېده؟ ولې نه خپل وطن دی. ښه نو اوس خو ټول لالی په خیر سره؟ او ټول راغلي. هلته هم څه کاروبار کوو؟ هلته فروټو کار کوو. فروټو کار هلته وګوره فروټو کار څومره لالهند او سخت کار دی که نه؟ سهار وخته منډۍ ته لاړ شه بیا هغې کې ښه وځي خراب وځي او بیا بازار ته راوړه بیا دکانو که په ګاډۍ هم خرڅول؟ نه ټیا وه ټیا به ښه دکان ډېر ښه. اوس دلته د جامو دکان دی نو ماشاءالله اوس خو بیخي مالداره شوې څنګه خوشحاله یې اوس؟ او ډېر خوشحاله. ډېر خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله. مننه وکړه حاجي صاحب نه مننه وکړه. حاجي صاحب نه ټولو نه مننه. ګلبهار خیریه بنسټ والا نه مننه وکړه. خیریه بنسټ والا نه. ښه خوشحاله اوسې. خیر دا داسې دی چې یو خو ګرمیم ده او بل خپل وطن ته چې تازه څوک راشي نو خامخا به لږ ناشنا یي څنګه؟ او صحیح خبر. پس ته پس او بیا داسې چالاک یې موږ د تیزې تیزې خبرې به کې. صحیح خبر. خوشحاله اوسې. خوشحاله خو دې دکان کې له خیره که نه؟ ډېر خوشحاله شکر دی. هېوادوالو نه څه غوښتنه کوي چې راشو دا مارکیټ دا بازار کامیاب کړي او چې زموږ کار مخته لاړ شي؟ او دا مارکیټ آباد کی او دلته دا یو 12 دکانونه خلاص شوي دي. نور به هم خلاصېږي له خیره؟ مارکیټ ډېر غټ مارکیټ دی. غټ خوښ دې شو دا ځای؟ ډېر کولاو مارکیټ دی. خوشحاله اوسې. ډېره مننه کامیابي دې غواړو. ډېره مننه. ملتیا مو وکړه او خپرونه تر وروستۍ شېبو پورې وګورئ زموږ سره پاتې شئ.
وایي دا پلورنځی د ګلبهار بنسټ لخوا د کډوالو او بې ځایه شوو هیوادوالو لپاره جوړ شوی دی. مطلب کلي ته خو مو پام دی که نه، دا کلي د دې لپاره ورکړي چې ته د دې دوکان مالک شولې، مسؤل شولې، نو ملتیا مو وکړه او تاسو ته د کډوالو په بازار کې په زړه پورې خپرونه جوړوم، د نورو راستانه شوو کډوالو سره به هم خبرې کوو، زموږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست او هرکلی. ماشاءالله دا دکان خو یو خو غټم دی او بل داسې نهایت ډک دی چې نه پوهېږم چې څنګه چل دی. سلام علیکم. جوړ په خیر. جوړې خیرت ته. خوشحاله اوسئ. ستاسې نوم مبارک. نواب یم، د ننګرهار کې اوسېږم او د لوګر ولایت اوسېدونکی یم. نواب جانه تم کډوال شوی؟ نه تقریبا زه یو 10 کاله مخکې راغلی یم. ښه 10 کاله. ما ویل که تا دې هم دا دوکان داسې ډک کړی ماشاءالله، نورو کې سامان کم کم و، ستا دوکان غټ هم دی که نه، نو زما پام نه و فکر کوم ښه لوحې هم دلته دي لګېدلي. ښه ستاسې په دې مارکېټ کې داسې نور دوکانداران هم شته چې هغوی خپل کاروبارونه خپله شروع کړي؟ و داسې زیاتره دوکانونه همدغه شان دي چې خپله کاروبار شروع کړی ده او دا اوس څو ورځې کېږي چې یو تقریبا 10 دوکان د خیریه بنسټ والا خلاص کړل، د کډوالو دغه بازار د بازار ته خلاص کړل شو. خوشحاله شوي ورته نواب جان؟ ډېر الحمدلله خوشحاله سو، ولې نه و چې راغلو انشاءالله کامیاب به سي او خدای به یې وچلوي، زموږ هم خدای کارونه ورسره وچلوي. خوشحاله او صحتمند هیوادوال چې مشرقي زونو کې اوسېږي، کونړ، لغمان، ننګرهار، نورو ولایتونو ته راځي، څه غوښتنه ترې لرئ؟ نو غوښتنه دا لرو چې انشاءالله چې راسئ خپل وطن ته راسئ او خدای به هم کامیاب کړي. په پردیو وطنو کې هېڅ هم نه کېږي. نو موږ هم مهاجرو په یو ټیم کې اوس راغلي، الحمدلله ښه خوشحال یو، د هر څه پرېماني ده. 10 کاله مخکې راغلی؟ 10 کاله مخکې راغلی. پښیمانه شوی خو نه یې؟ نه الحمدلله. ولې پښیمانه کېږم؟ خپل وطن ته راغلی یم. ډېره زیاته مننه. دغه خلک چې دلته ننګرهار کې اوسېږي، نور ځایونو کې، هغوی نه غوښتنه دا لري چې راشي دغه بازار کامیاب کړي، مخ ته لاړ شي او پرمختګ لارې خلاصې شي. او بالکل دلته موږ مصرفونه کړي دي، تاوانونه هم کړي دي، د همدوی لپاره هم کړي دي چې دا د دوی د ضرورت سامان ده چې راسي باید دوی سامان واخلي او دلته هر یو شی په ارزانه باید دا چا زیاتۍ نه ده کړی او چا ګراني نه ده کړی. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خیر اوسئ. ډېره مننه. ډېره مننه. ملتیا مو وکړه. کډوالو بازار کې یو خپرونه له ننګرهار نه وګورئ.
بیا هم ښه راغلاست او هرکلی هیله ده چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي په ننګرهار کې نوی د کډوالو پرانیستل شوی بازار هیله ده چې د دغې بازار په کامیابېدو کې تر نه حد زیات تر وروستیو شېبو پورې همکاري وکړي او دلته راشئ د دې بازار نه لیدنه وکړئ او خرید دلته وکړئ قدرمنو لیدونکو تر بیا چې یوې نوې خپرونې سره ستاسو په دران شوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی بهونکي صحتن تعالی رب سپارم اچته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د یو سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مل د خدای په امان